د ټول ناول زده کو لکه څنګه چې تاسو ته په پښتو کې معلومه ده کله مونږ د یو خبرې د یو کار د یو څیز په اړه وایو مونږ وایو ما ته ډېر ښه رایاد دي نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I remember it so well د I remember it so well مطلب همدغه دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي فار ایگزامپل زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکم او زه ووایم چې I remember it so well she used to calls her friends د جملې څه مطلب شو I remember it so well she used to calls her friends مطلب دا دی ما ته ډېر ښه رایاد دي هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول I remember it so well مطلب دا دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي she used to calls her friends هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رینګونه کول بل اگزامپل I remember it so well ما ته ډېر ښه رایاد دي when he used to come home late his father used to scold him کله چې به هغه ناوخته کور ته راغی د هغه پلار به هغه دګه د څه هغه ته به قارېده هغه له به یې بېعزتي ورکوله سنټنس څنګه دی I remember it so well when he used to come home late his father used to scold him د هغه پلار به هغه دګه د څه اوس scold څه ته ویلی کېږي scold ویلی کېږي دګلو د سلو ته لکه څنګه فار ایگزامپل تاسو کور ته ناوخته راشئ یا ستاسو ماشوم کور ته ناوخته راشي او هغه د تاسو ووایي چې ته اخر دا دومره ټایم چېرته وې ته کوم ځای کې ناست وې ته ولې ناوخته رالې داسې خبرې چې ورته وکړئ تاسو ورته کار شئ نو دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي سکالډ خو ګرانو کتونکو صرف دا یو دوه اگزامپلز نه چې هغې به د خپلو ملګرو سره رابطې کولې خپلو ملګرو سره به یې خبرې کولې یا هغه ته به پلار کارېده کله چې ناوخته راشي نه کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې داسې وایئ چې ما ته ډېر ښه رایاد دی نو بالکل تاسو دا استعمالولی شئ I remember it so well I remember it so well څه مطلب دی ما ته ډېر ښه رایاد دی لکه فار ایگزامپل I remember it so well ما ته ډېر ښه رایاد دی once we were going to بازار مونږ بازار ته روانو I saw a dog ما یو سپی وکتو ما یو سپی ولیده نو کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایئ ما ته ډېر ښه رایاد دی نو بالکل تاسو ویلی شئ I remember it so well ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي